Afghan English Academy. السلام علیکم ملګرو، تاسو چې کوم انګلیش وایه دا نور پرېږدئ یا ځکه چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې انګلیش ووایم چې هغه په فلمونو کې، په خبرونو کې، په سوشل میډیا هر ځای کې ډیر زیات استعمالیږي او هر څوک یې استعمالوي. او له دې نه وروسته به تاسو هم همدغه انګلیش استعمالوئ چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم. نو ډیره یوه مهمه ویډیو د ملګرو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ښه ملګرو، تاسو همیشه داسې وایه که نه چې ام ان ټرابل، دې مطلب دا دی چې زه په مشکل کې یم، زه په مشکل کې یم. خو له دې نه وروسته به تاسو داسې نه وایئ چې دا مطلب اوس هر څوک دا نه استعمالوي. له دې نه وروسته به تاسو داسې وایه چې ام ان هاټ واټر، ام ان هاټ واټر، دې مطلب دا دی چې زه په مشکل کې یم. دواړو مطلب یو شان دی. دا لږ ایډوانس انګلیش دی او دا چې دا بیسیک انګلیش دی. نو همیشه تاسو کله وایئ که نه چې زه په مشکل کې یم، تاسو به څنګه وایه ام ان هاټ واټر، او دا ډیر زیات خلک استعمالوي. بل ملګرو دا دی چې ام ټایرډ، دې مطلب دا دی چې زه ستړی یم. موږ همیشه هم داسې وایو چې ام ټایرډ، زه ستړی یم. خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې ام ورن اوټ، ام ورن اوټ، دې مطلب دا دی چې زه ستړی یم. نو همیشه کوشش کوئ چې ایډوانس انګلیش استعمال کړئ په هر ځای کې. له دې سره ملګرو ستاسو انګلیش ډیره زیاته ښه کیږي او خلک به درته حیران وي چې دا کوم قسمه انګلیش وایي. نو تاسو همیشه وایئ چې ام ورن اوټ، مطلب دا دی چې زه ستړی یم. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ام ایګزاسټډ، ام ایګزاسټډ، دې مطلب هم دا دی چې زه ستړی یم. بل د ملګرو اټس انټرسټینګ، اټس انټرسټینګ، دې مطلب دا دی چې دا ډیر په زړه پورې دی، دا ډیر په زړه پورې دی. نو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایه چې اټس کیپټیویټینګ، اټس کیپټیویټینګ، دې مطلب دا دی چې دا ډیر په زړه پورې دی. نو دا لږ ایډوانس انګلیش دی، لږ ښه انګلیش دی. ملګرو بل چې دا اټس رانګ، موږ همیشه وایو که نه اټس رانګ، مطلب دا دی دا غلط دی. اټس رانګ مطلب دا غلط دی. خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ اټس آوټ اف لاین، اټس آوټ اف لاین، مطلب دا دی چې دا غلط دی. بل د ملګرو ام سو سیډ، ام سو سیډ، دې مطلب دا دی زه ډیر خفه یم، زه ډیر خفه یم، دا مطلب دی. خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې آی فیل بلو، آی فیل بلو، دې مطلب دا دی چې زه ډیر خفه یم. بل د ملګرو آی لایک یو، موږ همیشه داسې وایو چې زه تا خوښوم. آی لایک مطلب زه تا خوښوم، I like you. خو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I'm into you. I'm into you مطلب دا دی چې زه په تا کې دلچسپه یم، زه تا خوښوم یا په تا کې دلچسپه یم، دا مطلب دی. دواړه مطلب یو شان دی. خو له دې نه باید تاسو دا ووایئ همیشه. بل د ملګرو you can trust me، you can trust me، دې مطلب دا دی ته کولی شي په ما باندې یقین وکړي. you can trust me مطلب دا دی چې ته کولی شي په ما باندې یقین وکړي. trust ورکېږي یقین کول ته. خو له دې نه وروسته ملګر باید تاسو داسې ووایه you can count on me، you can count on me، دې مطلب دا دی چې ته کولی شي ما باندې یقین وکړي. دغه جمله به تاسو همیشه استعمال کړئ. دلته count on مطلب دا دی یقین کول، count on مطلب یقین کول. نو کوشش وکړئ چې داسې انګلیش ووایئ چې ته کولی شي ما باندې یقین وکړي. تاسو باید څنګه ووایه you can count on me. بل د ملګرو I don't know، زه نه پوهېږم. دا همیشه موږ هم داسې وایو چې I don't know، I don't know، زه نه پوهېږم. خو له دې نه وروسته به تاسو داسې ووایه چې I have no idea، I have no idea، مطلب دا دی چې زه نه پوهېږم، هیڅ نظریه نه لرم یا هیڅ نه پوهېږم، دا مطلب دی. بل د ملګرو give it a try، give it a try مطلب کوشش پرې وکړه. give it a try مطلب کوشش پرې وکړه. نو دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې give it a shot، give it a shot مطلب دا دی چې کوشش پرې وکړه یا کوشش وکړه ورباندې. دا مطلب دی give it a shot. بل د ملګرو موږ سره I'm very happy، I'm very happy، دې مطلب دا دی چې زه ډیر زیات خوشحاله یم، زه ډیر خوشحاله یم. نو له دې نه وروسته باید تاسو داسې ووایئ چې I'm over the moon، I'm over the moon، دې مطلب همدا دی چې زه ډیر خوشحاله یم، ډیر زیات خوشحاله یم. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو کوشش وکړئ چې تاسو ایډوانس انګلیش استعمال کړئ، ځکه چې دا په هر ځای کې ډیر زیات استعمالیږي او تاسو دې معنا باندې نه پوهیږئ.
نو دې نه وروسته به تاسو همدغه انګلیش زده کړئ اډوانس او په هر ځای کې کولی شئ تاسو استعمال کړئ. د دواړو مطلب یو شان دی خو کوشش کوئ چې اډوانس انګلیش استعمال کړئ. څه دی کوم سوال پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې کولی شئ. Thank you so much for watching this video.